طوفان راغی کتونکو. ماما جان دا کوم ځای دی؟ دا ولسوالي چوک دی. چوک دی. سلامونه لیدونکو، خدای دې وکړي روغ او جوړ یاستئ. له خیره ښایسته کندهار سفر د سپین بولدک ته. نو په لارې منظرې د خوندور وطن د په تاسې ګورو په دې ویلاګ کې. نو انشاءالله ملتیا را سره وکړئ. که ویډیو مو خوښه سوه د ورور چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو راځئ ملتیا را سره وکړئ. کتونکو د ورور سفر شروع سو سپین بولدک ته. واقعا کندهار ډېر ښایسته ده، ډېر خوندور ځای ده. د خیره اکسپلور کوئ ښایسته. تش د خولې په پالسګرو پسې مزه، د لباس په دې ملګرو پسې مزه، او څه ناسې د کردار امتحان اخله او تش د رنګ پخې وګرو پسې مزه. او دا چې ستا په وړاندې غټې غټې وایي هېڅ هم نه دي په دې نورو پسې مزه. او چې د ننګه ډک وي یو ملګری ډېر دی د بې ننګو په لښکرو پسې مزه. دوستانو دلته راورسېدم. د خیره دا ګاډی به لږ ولمبوو. دا موټر شوي ده، تاسې ورته وګورئ. دلته به ګاډی ولمبوو. د حوض به د اوبو زړه مې کې ځان واچوم. دا ځوان روان ده. شک شبهې ولې په زړونو کې پیدا شي، وسوسې ولې په زړونو کې پیدا شي. شک شبهې ولې په زړونو کې پیدا شي، وسوسې ولې په زړونو کې پیدا شي. ولې چاته منتظر شي څوک کلونه، رابطې ولې په زړونو کې پیدا شي. 40 کیلومتره لاره نوره پاتې ده له خیره دې رسېږو. ویره ولې محسوسیږي له یو بله، ویره ولې محسوسیږي له یو بله، اندېښنې ولې په زړونو کې پیدا شي. ځینې ځای روډ خراب ده او ځینې ځای بیا سم ده. خدا زه دا ولې داسې ده هېڅ نه پوهېږم. دا یې خواته خراب وي بیا یې خواته سم سي. ګنګ سي کړو کتونکو، بیخي ګنګ سو. ولې هر تیر شوی وخت سړي ته خوږ شي، ولې هر تیر شوی وخت سړي ته خوږ شي. خاطرې ولې په زړونو کې پیدا شي. خلک څنګه دا مني چې نور څه نشته.
کتونکو بس نږدې یم اتي بولدک ته. خلک څنګه دا مني چې نور څه نشته، عقیدې ولې په زړونو کې پیدا شي. ځي راځي پې ولې ښکلي وبرنګه، دروازې ولې په زړونو کې پیدا شي. خیره وس را ورسېدلو اصلي ځای ته مونږه. کتونکو داسې وینئ دا واړه موټرې ډېرې دي دلته، واړه واړه غټ غټ کاروبارونه شته دلته. ښه ښایسته بازار یې ده، خو لږ کار چې ورته وسي نو بهتر به وي. حجر اسود مې ښکل که، د حسن حد مې ښکل که، اشنې روضې له لاړم، اشین ګمبت مې ښکل که، لاچي لونګه لاړم، خبرې څنګه لاړم، بغیر احرامه لاړم. چا ویل دروغ دي ویل، چا ویل رښتیا دي ویل، چا ویل پیر شوې لاړې، چا ویل کافر شوې لاړې، ما ویل خوب مې لیده. خلک حیران پاتې شو. ما ویل خوب مې لیده، خلک حیران پاتې شو. ویل عجیبه قیصه وه، دا خو خوږه قیصه وه، څومره په لنډه یې وکړه، څومره اوږده قیصه وه. بس زه راپاڅېدم، هغه محفل مې پرېښود، روشن مې ځان سره ویل منیر که پیر نه دی خو کتونکو سفر خو مو ولید چې چیرې ورسېدم له خیره اوس په دې ښار کې ګرځم سپین بولدک. نو راسره وګورئ خپل وطنوال چې کومو کارو کې مصروفه دي او دا ښار په تاسې وګورو هاتي بیا حرکت ته له خیره. بیان صدري مدري خوري شان درش لږ معرفي وکړه. نوم دې څه دی؟ احمد دی. دین محمد جان دا کوم ځای دی؟ سپین بولدک ولسوالۍ چوک دی. چوک دی. گنج خلک مصروفه دي. خلک مصروفه دي. اختر شپه ده. مطلب چې داسې د خلک دفتر چې معلومه دی سبا اختر ده. شاید ځان د څه رانیولې دي. ما انشاءالله کالي مالي برابر کړي. هر څه برابر دی روان یو. زه برادر یو چمپلان دپاره چمپل ممپل پیدا کړی خیر. بس ما چیرې دی چې چمپل څنګه یې ماما؟ کراري ده.
دا د بازار بله خوا د کتونکو دفتن خلک سته پکې. لیدونکو رالم یو داسې خوندور ځای ته، غر د غر ډېر زبردسته ځای ده. بولدک هېڅ شی نه و داسې خاص، نو باید راځه طبیعت ته ولاړ شو. اوس خو په طبیعت کې یم ګورو. دا داسې غر ده چې سړی بیخي ښویېږي بې نه، داسې پښه نیسي. سیند تاسې وګورئ. بولدک خو مې در باندې ولید، طبیعت نه و پکې، خو بس یو وړ غوندې ښار و، د کندهار ولایت سرحدي ولسوالۍ وه. له خیره اوس یو داسې خطرناک ځای ته راوختم، صحت نه لري، یو عجیبه غوندې غر ده. تاسې ورته وګورئ، د ډبرې ډېرې عجیبه غوندې دي. ما ته خو یې خوند راکړو، ما ته راځه سر وخېږه. اوس تاسې وګورئ، خطرناک مرغان دي پکې، عجیبه غوندې ښایست خدای ورکړی. خیره خدای دې وکړي چې ویلوګونه تاسو ته د خوند خوښې وړ وګرځي. اوس دې خوا ته رالو چې دلته یو سیند ده، نو سیروان شیوان سوه چې دې خوا ته رالو. تاسې وګورئ چې دلته الا بلا خبرې دي. نو ډبرو ته واقعا افغانستان ارزښت لري سړی کې وګرځي. او دا لاره سیخ سپین بولدک ته تللی وه، چې موږ ترې رالو. اوس له خیره بېرته کندهار ته ځو. اوس داسې کښته کېږو، نو تاسې باندې دا کښته کېدا مې یو منظره کړو، ډېر زبردسته ځای. عجیبه شان دي ډبرې دي، والا د الله تعالی قدرتونه دي. طوفان راغی کتونکو. دا ځای وګورئ لکه سویس دغه جوړ ده، وینئ دا زبردسته نه ده کتونکو.
دوستانو دا و د نن ورځې ویلوګ خدای دې وکړي چې ساعت مو راسره تېر شوی انشاءالله په بل ویلوګ کې د وطن په بل ښایسته ځای کې بیا د تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم اوس مو په لوی خدای سپارم کتونکو لا نه یم رسېدلی کندهار ته د خیره په لاره ینو کیسه ده د ورور راغلی د میلې ته چکر ته وطن په تاسې ویني که دا ویډیو مو تر دې دمه لیدلي نو کامنټ کې یس ولیکئ راته जंगल में सिर्फ एक शेर होता है और शहर में सिर्फ एक खलीफा बाकी जो होते हैं वो सिर्फ होते हैं ऐसे बनो कि दोबारा होने की जरूरत ना पड़े